السلام علیکم د شال تلویزیون قدرمنو لیدونکو په دې هیله چې جوړ روغ او خوشحاله بیاست. نن د منظرې په خپرونه کې دا درته لرو چې زابل ولایت کې د بادام ګل مشاعره ترسره کیږي. بادام ګل مشاعره په دې ولایت کې هر کال د دې ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست له لوري د دې ولایت شاعران ته ترسره کیږي او د دې ترڅنګ د نورو ولایتونو څخه هم ورته شاعران او میلمانه رابلل کیږي. نو مشاعره په څو شیبو کې پیل کېدونکې ده او د نورو دغه مشاعره کې چې ګډون کړی دی د هغو مینوالو سره به هم وغږیږو او د دې ترڅنګ له ځینو شاعرانو سره به هم وغږیږو او له نورو ولایتونو چې د دې میلمانه رابلل سوي دي له هغو سره به هم وغږیږو. نو راسره پاتې اوسئ. ډېره زیاته مننه لیدونکو راغلیو د مشاعرې له یو ګډونوال سره ناست یو. لومړی به د څخه د نامه پوښتنه وکړو. مهرباني نوم مو څه دی او د کوم ځای اوسېدونکي یاست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټول لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نوم مې محمد ادریس ولسمال د زابل ولایت اوسېدونکی یم. ولسمال صاحب نن په زابل ولایت کې د بادام ګل مشاعره ترسره کیږي. دغه رقم مشاعرې او بهیرونه څه ډول ارزوي؟ واقعا هم ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې یو ځل بیا زابل ولایت د بادام ګل مشاعرې کوربه دی. نو داسې مشاعرې د زابل ولایت شاعرانو دپاره ډېر ښه ځای دی چې هغه به د غټو سټیجو سره مخته سي او کوم میلمانه چې راځي هغه به زموږ ولایت وویني او دا زموږ د ولایت دپاره ډېره ښه خبره ده. د دې ترڅنګ تاسې د دې چې نن ګډون کړی دی د یو شاعر په توګه مو ګډون کړی دی که؟ بلې د شاعر په توګه. او خپله دې څه امادګي ورته نیولې ده؟ نو بس څه ناڅه امادګي مو نیولې ده. نو موږ ډېر کوشش هم دې ته کوو چې هغه میلمانه شاعران چې ځي اول هغه وزر کړو. نو د هغه ترڅنګ موږ هم یو څه اماده کړي دي او په هغې به انشاءالله کار کوو. هغه خپل شعر به وایي. زموږ د لیدونکو سره مو خپل یو شعر شریک کړي چې دوی هم اوري. نو یو دوه درې بیته ورسره شریک کړم. داسې کارونه ډېر دي. وایي زړه تنګون حد کړی دی ځان وژنمه، زړه تنګون حد کړی دی ځان وژنمه، ستا بېلتون حد کړی دی ځان وژنمه، تا پرون ماته بېوفا ویلي، تا پرون حد کړی دی ځان وژنمه. بس دا دوه بیته پکې کاپي کفایت پکوي. ډېره زیاته مننه. او د دې ترڅنګ څه پیغام لري د زابل ولایت اوسېدونکو ته په مجموع کې؟ نو زابل ولایت اوسېدونکي ته دا پیغام ده چې زابل ښه شاعران لري، ښه ادیبان لري، ښه څېرې لري. نو داسې په زابل ولایت د شعر او ادب سره مینه ډېره کمه ده. نو شاعران یې ډېر مایوسه دي. ټول څخه مې دا غوښتنه ده چې لږ د شاعري برخې ته هم توجه وکړي او خپل شاعران لیکوالان چې دي هغه تشویق کړي او د نورو ولایتونو د شاعرانو او لیکوالانو سره یې سیال کړي. ډېره زیاته مننه. ډېره زیاته مننه لیدونکو. د مشاعرې له یو بل ګډونوال سره هم ناست یو او دا زما څنګ ته چې ناست دی دا د زابل ولایت یو ښایسته غږ هم لري، یو خوږ ترنم ویونکی دی. د نامه پوښتنه به هم ځینې وکړو. مهرباني نوم راته ووایاست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام پر تاسې، سلام پر ټولو کتونکو باندې. نوم مې خیرالله حمید زوی دی، د زابل ولایت یو تن اوسېدونکی یم. حمیدزی صاحب په سر کې به دا وپوښتو دا ډول پروګرامونه څومره ښه تاثیر لري او د ارزښت په اړه هم راته ووایاست. نیکزاد صاحب واقعا چې بادام ګل مشاعره دا له وختونو څخه دا د زابل یو کلتور یو دود دی چې هر کال په ښه شانداره مراسمو سره ترسره کیږي. واقعا چې دغه مشاعرې ته ځوانان ډېر لیوالي، ډېر تږي تر څو دغه مشاعره ښه په د زړه په غوښتنه سره په دلچسپي سره مشاعره کې ګډون وکړي او په دې مشاعره کې برخه واخلي. واقعا ارزښت یې دا دی چې دا زموږ پخوانی د وختونو کلتور دی. د بادام ګل مشاعره د زابل ولایت یو له نوموتو مشاعرو څخه د زابل ولایت یو ځانګړې کلتوري مشاعره ده چې هر کال ترسره کیږي او ځوانان په پراخه کچه باندې له زړه څخه په دغه مشاعره کې برخه اخلي او ګډون پکې کوي. ډېره زیاته مننه حمیدزی صاحب. تاسې نن دې مشاعرې ته له ځان سره څه راوړي؟ مشاعرې ته د بادام ګل مشاعره ده. نو ټولو دلته چې راغلي دي شاعران دي، درانه شاعران راغلي، هر یو به شعر. نو موږ هم یو شعر دی، یو ترنم دی البته چې تل د بادام ګل په هره مشاعره کې د ځوانان ملګري غوښتنه کوي. نو بس هغه ترنم مې چمتو کړی. زموږ لیدونکي به یې هم وویني نن او له تاسو څخه به یې واوري. نو ترنم چونکې د بادام ګل مربوط نه دی، داسې یو
غزل ده د اقبال صاحب غزل ده دنګ د شمشاد غوندې دنګ د چنار ځواني خدای ګورانه یوړله خړو اوبو یار ځواني خدای ګورانه یوړله خړو اوبو یار ځواني نور به ښار ته نه درځم نور به مینه نه کوم نور به ښار ته نه درځم نور به مینه نه کوم نور به دمه کړمه کلي کې قرار ځواني خدای ګورانه یوړله خړو اوبو یار ځواني خدای ګورانه یوړله خړو اوبو یار ځواني چایلو پټا یوړه چای هم د ځان خال چایلو پټا یوړه چای هم د ځان خال چا هوس پرستو یې خرڅ کړه په ښار ځواني خدای ګورانه یوړله خړو اوبو یار ځواني دنګ د شمشاد غوندې دنګ د چنار ځواني خدای ګورانه یوړله خړو اوبو یار ځواني ډېره مننه ډېر عالي او یو بل غزل دی هم امیرزی صاحب یو وخت رنم کړی و او ډېر مشهور هم سو د هغه غزل که یو دوه بیتونه ووایاست هم ډېره مهرباني به مو غزل واقعا هم چې شوخ غزل و ځوانانو ډېره خوښه کړه توره جوړه دنګ ځواني وا تان لګی شسپېلني وا تان لګی شسپېلني وا دا اوڅار صاحب شعر دی توره جوړه دنګ ځواني وا تان لګی شسپېلني وا تان لګی شسپېلني وا چې خپل لالی په غېږ کې کلک ونیسې دومره خوږه بې ادبي وا تا نه لوګی شه سپېلني وا تا نه لوګی شه سپېلني وا ډېره زیاته مننه امیرزی صاحب چې مرکه مو راسره وکړل او وخت مو راکړئ کور مو ودان ژوندي اوسئ ستاسو څخه ځانګړې مننه له کارمنو کتونکو څخه ښاده اوسئ ډېره زیاته مننه مننه اول نوم راته ووایاست او د کوم ځای اوسېدونکي یاست زما نوم خیرلا د زابل ولایت اوسېدونکی یم دلته مشاعرې ته راغلي یاست څومره خوشحاله یاست او دغه ډول پروګرامونه څنګه ارزوئ دغه ډول پروګرامونه په زابل کې پخوا نه ولو خو اوس ورته راغلي یو نو انشاءالله ښه غټ غټ شاعران راغلي دي تورا صاحب راغلی ده دغسې مو لیدلی ده او مخامخ مو لیدلی نه ده ډېر ښه شاعران راغلي دي ښه په دغه ملایان کې ښه شاعران راغلي دي نو ډېر خوشحاله یو او د دې ترڅنګ خپل یو شعر راوړی دی که د هغسې ګډون پکښې کوې یا موږ خو شعر نه راوړی دغسې ګډون کې کوو چې خوند ځینې واخلو د شعر او د ادب سره څومره مینه لرې څومره علاقه ورسره لرې ډېره مینه ورسره لرم ځکه زما یو ملګری و طارق شاه مفکر نومېږي هغه به ما ته کله کله یو شعر ویل ما ته بیا ډېر خوند راکوی اوس ته موږ ته یو شعر ووایه نو خو اوس ما په دماغو کې نسته راسره پاته شعر ونه وایه یو بیت په یاد یو کاکړۍ غاړه راته وایه هر څه چې راته وایه راته ویې وایه نو یاد مې نه ده بیا مې درته ویلی یو دانه به دغه په ټلیفون کې یو بیت کولو درته وبیایم نو چې ته اوس په ټلیفون کې بیا پیدا کوې او بیا موږ ته وایه وختي دې باید پیدا کړی وای موږ ته دې ویلی وای دا دا دی بیت پیدا و دا یو بیت په درته وایم دا دې وکړي ستا د خوښې وړ وګرځېږي ما خوښ دی په دې له لیدونکو هم خوښ شي وایي دومره اعتبار نه لري ورک یې که
وایي دومره اعتبار نه لري ورک یې که د سختې ورځې یار نه لري ورک یې که وایي خپلو کې پوهېږي مطلبي یاران ما سره دې کار نه لري ورک یې که د مطلبي یاران څخه لیک چې ډېر په تکلیف شوی والله ځینې په تکلیف یو نه اقتصاد صاحب ډېره مننه چې مرکه دې را سره وکړله ستا څخه هم ډېره مننه کوو په دې هم خوشحاله سو اقتصاد صاحب چې ته مو ولیدلې نو ډېره زیاته مننه خدای دې سلامت کړي ډېره زیاته مننه دې پراته دي هر طرف و هرې خواته قلاته قلاته ای قلاته پر څنډو د ترنک راغوړېدلې لکه ګل یې زابل یې زابل یې او زابل یې پر شاوخوا پراته درته سمسور شینکي باغونه چیني او کاریزونه په سیمه کې دې اوسي پرګنېږ کلي قومونه تورزن د ننګ مړونه هر وخت د یرغلګرو مرکنډۍ په تا کې ماته قلاته قلاته ای قلاته پښتون ولې له پښتونه وژل کېږي خدای خلاص کړه زیاتي مونږ له دې عذابه ترهګر او دهشتګر دې معرفي کړم چې راخور مې کړې په مخ باندې نقابه ترهګر او دهشتګر دې معرفي کړم چې راخور مې کړې په مخ باندې نقابه لکه وږی ښامار هېڅ نه مړېدلې څه دې وخوړو بدرنګه انقلابه لکه وږی ښامار هېڅ نه مړېدلې څه دې وخوړو بدرنګه انقلابه زه یې نه لولم تر ما یې مه راوړئ زړه مې تور دی د ژوندون له دې کتابه زه یې نه لولم تر ما یې مه راوړئ زړه مې تور دی د ژوندون له دې کتابه د دې قام د پاڅېدلو اذان وکړه د دې قام د پاڅېدلو اذان وکړه دا ویده نسل راپاڅوه له خوابه پردي دې نه راځي په خپله یې پالنه کوو زما د رنځور جانان هر کله درملنه کوو د مېړنیو تاریخونه ګواهي ورکوي د مېړنیو تاریخونه ګواهي ورکوي جګه شمله ساتو تر مرګه پالنه کوو دا به کمال نه وي چې خاورې زر او زر بنګړي شي کمال به دا وي چې په مینه مات زړګي جوړ شي او هنر دا نه دی چې د غرونو نه غمي ووځي هنر دا نه دی چې د غرونو نه غمي ووځي هنر خدا دی چې د غرونو نه غمي جوړ شي او چې د یوسف په څېر مظلوم یو کردار یې پاک وي بیا نو هغه زندان سبب د باچهي جوړ شي پیج کې د پټکمې په شهید ارمان تړلې دي پیج کې د پټکمې په شهید ارمان تړلې دي ما مې خپلې هیلې په خپل ستر سبحان تړلې دي دا ممکن لامل د پخلاینې چې لږ صبر شه دا ممکن لامل د پخلاینې چې لږ صبر شه غوټې د خوشحالۍ په خپل پرې ځان تړلې دي یوه ګلکده حسن دې پلورلی په یو خړ سړي یوه ګلکده حسن دې پلورلی په یو خړ سړي یوه مرتبه اوښکی په ټال پېزوان تړلی زیاته مننه لیدونکو یو بل میلمه هم راغلی دی زابل ته د ده څخه به د نامه پوښتنه وکړو او دا به ځینې وپوښتو چې د کومه ځایه زابل ته میلمه راغلی دی مهرباني سلامونه تاسو ته ستاسو ټول لیدونکو ته خدای دې کړي چې روغ او جوړ اوسئ لوی مزل دی یو تر بله لار اوږده ده له کابله تر زابله لار اوږده ده زه له کابل څخه راغلی یم بادامګل کلنۍ دودیزې مشاعرې ته ډېر خوشحاله یم خیر راسئ زابل ته چې راغلي یاست ته احساس کوئ نظر صاحب الحمدلله ښایسته ښایسته منظرې مو ولیدلې په زابل کې وګرځېدلو واقعیت د خوښۍ احساس کوم چې داسې مشاعره کې ګډون لرم او ملګرو سره یو ځای او د زابلیانو میلمه پالنه څنګه بولي الحمدلله موږ خو پرون راغللو پر نن ورځ یې د موږ ډېر احترام وکړو د دوی احترام په موږ د دوی میلمه پالنه د دوی عزت چې موږ ته یې راکړه واقعیت چې د هېرېدونکي او د دې تر څنګ نیازی صاحب تاسو پرون راغلي یاست د زابل ځینو سیمو ته به هم تللي یاست د هغو سیمو په لیدو باندې مو څه احساس کوئ او تر اوسه پورې کله مخکې زابل ته راغلي یاست که نه
زما خو لومړنی سفر و زابل ته تر غزني راغلی وم ښایسته ښایسته منظرې مو لیدلې د خلکو مو لیدل فرهنګ پاله مو لیدل د خلکو ژوند مو لیدل کتنه مو کړه الحمدلله وطن د یو ارامه ساه اخلي او الحمد امن د امنیت ته ډاډه ګرځېدلي یو ډېر ښه او دغه رقم پروګرامونه څومره ارزښتناک بولئ دغسې مشاعرې لکه تاسو څنګه ګورئ دې نه مخکې نورې ډېرې مشاعرې اوسئ په لوګر کې په ننګرهار کې په میدان وردګو کې دا د ولس د یووالي لپاره یو ستر ګام ده ډېره مننه او دلې زموږ د لیدونکو سره چې شعرونه مو راوړي او جوړ کړي مو دي که یو څو بیتونه مو سره شریک کړي ډېر به ښه جار سما بیتونه به داسې ووایم چې هره هیله هر ارمان سړی نه وخوري غریبي څنګه جانان سړی نه وخوري او د غربت دا یو سپیتوب مې نه خوښېږي چې خوله وازه کړي یاران سړی نه وخوري او ځینې په قرآن له هر څه تېر سي ځینې په قرآن سړی نه وخوري ډېره زیاته مننه چې مرکه دې راسره وکړه جار مننه د منظرې خپرونې قدرمنو لیدونکو دا وه د نن جمعې خپرونه چې ما نقضات تاسو ته وړاندې کړل تر بلې خپرونې پر اجازه راکړئ شاد آباد او بریالي اوسئ